بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، غنی غورزنګ یما د ملګری میلمانه د پښتو ادبي ملاقاتونو ټیم اکرام الله امید صاحب او مرهم صاحب او دوی سره دستار صاحب او نور ملګری چې کوم راغلي د غوښ شکریا ادا کوم. د دې غوښتنه د شعرونو نو دا څو شعرونه سره شریکوم چې دوه درې شعر د یو غزل، دوه درې د بل او بیا داسې دغه چې په ځمکه اور بل اسمان شونډې نه پرانیزي، په ځمکه اور بل اسمان شونډې نه پرانیزي، ګورې چې څه چل دی یاران شونډې نه پرانیزي. دستار صاحب هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمت جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي. هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمت جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي. او امید صاحب شعر دی چې حجره حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی، حجره حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی، خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي. حجره حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی، خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي. او دستار صاحب بل شعر دی چې د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ، د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي. د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي. او د بل غزل دوه څلور شعر چې یاران پرس خلک په هر حال کې یاران ساتي، یاران پرس خلک په هر حال کې یاران ساتي، دروازې دنګې ساتي کم څوک چې وخان ساتي. او د مار لړم نه به پخوا خلکو ځانونه ساتل، امید صاحب د مار لړم نه به پخوا خلکو ځانونه ساتل، اوس که ځانونه څوک ساتي نو د انسان ساتي. او دستار صاحب شعر دی چې دا د قلا په حفاظت چې محافظ ولاړ دی، دا د قلا په حفاظت چې محافظ ولاړ دی، دا قلا نه ساتي په دغه قلا ځان ساتي. دا د قلا په حفاظت چې محافظ ولاړ دی، دا قلا نه ساتي په دغه قلا ځان ساتي. او د دې ځنګل قانون د هغې نه بیخي بدل دی، د دې ځنګل قانون د هغې نه بیخي بدل دی، دلته زمري په ګیدړانو باندې ځان ساتي. مهرباني د دې ځنګل قانون د هغې نه بیخي بدل دی، دلته زمري په ګیدړانو باندې ځان ساتي. او زما خوبونه رښتیا کېږي اوس په دې وطن کې، زما خوبونه رښتیا کېږي اوس په دې وطن کې، خان صاحب ملا ساتي ملا صاحب پکې خان ساتي. زما خوبونه رښتیا کېږي اوس په دې وطن کې، خان صاحب ملا ساتي ملا صاحب پکې خان ساتي. او هم په دې زړونه بایللي هم په دې مین دي، هم په دې زړونه بایللي هم په دې مین دي، په سر پټکي ساتي په زړونو کې بوتان ساتي. هم په دې زړونه بایللي هم په دې مین دي، په سر پټکي ساتي په زړونو کې بوتان ساتي. او دستار صاحب د غزل مطلب دی چې ډېر ورلېږمه خو د ګرانه پورې نه وررسي، ډېر ورلېږمه خو د ګرانه پورې نه وررسي، زما خطونه د جانانه پورې نه وررسي، ډېر ورلېږمه خو د ګرانه پورې نه وررسي، زما خطونه د جانانه پورې نه وررسي. او ارمان صاحب شعر دی چې د پرهارونو مې مرۍ پراشه راشه خوږ شوه، د پرهارونو مې مرۍ پراشه راشه خوږ شوه، د سړکو شور مې له درمانه پورې نه وررسي، د پرهارونو مې مرۍ پراشه راشه خوږ شوه، د سړکو شور مې له درمانه پورې نه وررسي. او د ابوجهل په شان دا خبره مه کوه چې د ابوجهل په شان دا خبره مه کوه چې یوه جنۍ به د پیزوانه پورې نه وررسي. مننه د ابوجهل په شان دا خبره مه کوه چې یوه جنۍ به د پیزوانه پورې نه وررسي. او څوک به یې زر د خپلو زل پوټل ته ورسوي، څوک به یې زر د خپلو زل پوټل ته ورسوي، د ګل ځواني به د خزانه پورې نه وررسي، څوک به یې زر د خپلو زل پوټل ته ورسوي، د ګل ځواني به د خزانه پورې نه وررسي. او هغه به څه د خپل ارمان ګل پکې وپېژني، هغه به څه د خپل ارمان ګل پکې وپېژني چې په ازغو د ګلستانه پورې نه وررسي. او شعر دی دستار صاحب چې
د دې سپوږمۍ مخ به هم نوکاري کړی و خو د دې سپوږمۍ مخ به هم نوکاري کړی و خو ښه شوه چې لاس یې د اسمانه پورې نه ورسېد مهرباني د دې سپوږمۍ مخ به هم نوکاري کړی و خو ښه شوه چې لاس یې د اسمانه پورې نه ورسېد او آخري شعر دی امید صاحب چې د ځینو خلکو د نظر دا مزې دومره لڼ وي د ځینو خلکو د نظر دا مزې دومره لڼ وي چې خپل نظر یې د خپل ځانه پورې نه ورسي د ځینو خلکو د نظر دا مزې دومره لڼ وي چې خپل نظر یې د خپل ځانه پورې نه ورسي یو جهان مننه ستاسو د راتګ دلته زموږ د غریب خانې ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ